سنگار کا پر پالا دشنا آسمان اختارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو محترمینو افغانانو، علماو، طلباو، مجاهدینو، عام انسانانو، عام مسلمانانو ټولو ته زه خپل د طرفه زموږ د عبدالرؤف د اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې زموږ پر ټولو هېوادوالو مسلمانانو باندې او زموږ په وطن کې چې نور هر څوک اوسېږي پر هغو دې الله جل جلاله دا زموږ هغه د اختر په ښه سوکالي و، په ښه خوند و، په ښه هغه امن و، په ښه فضا کې پر تېر کړي. الله جل جلاله دې زموږ د تېرو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله پاک موږ د غازیانو د مجاهدینو جهادونه قبول کړي. الله جل جلاله دې زموږ وطن د ټول عمر لپاره الله جل جلاله بیا د فساقو، د فجارو، د کفارو د ټولو تسلط وساتي. الله پاک دې دغسې ټوله زموږ په وطن کې لکه اوس چې د شریعت صفای بندي ده او د نور لپاره کار روان دی، الله پاک دې پوره شریعت او پوره احکام د شریعت الله پاک زموږ په وطن ګران وطن افغانستان کې هغه جاري وګرځوي. الله پاک دې زموږ امراو ته هغه توفیق ورکړي د لا پرمختګ په هغه په دیني امورو کې، په شرعي امورو کې، او الله جل جلاله دې د دوی حفاظت وکړي. الله پاک د دوی نیتونه نور هم سم کړي. الله جل جلاله دې د دوی هغه اعمال و طاعات و عبادات و خدمتونه چې د ملت د مملکت لپاره یې کړي دي، د شهیدانو لپاره یې کړي دي، د غازیانو لپاره یې کړي دي، د وطن د عام انسانانو لپاره یې کړي دي، یا اوس نوي پروژې و کارونه هغه شروع کړي دي، دا ټول دي الله پاک هغه د دوی توفیق ورکړي چې پوره یې کړي او الله دې دوی ته ثوابونه ورکړي. الله جل جلاله دې د دوی لپاره هغه د آخرت د کامیابۍ او د جنت د ورتګ ذریعه وګرځوي. الله پاک دې خصوصا بیا هغه ټولو مسلمانانو ته، خصوصا بیا طالبانو، مجاهدینو ته ټولو ته الله پاک دغسې امن مبارک کړي. لکه اوس الله پاک دې ستاسو ټوله هغه عبادات طاعت، د روژې عبادات و طاعت او هر څه صدقې و هر څه چې مو کړي، کوم نفلونه لمونځونه کړي، ټول دې الله پاک قبول کړي. او په آخر کې دا درته وایم چې دغه الله جل جلاله دې زموږ د دې خلکو چې هغه د کفارو د تسلط ذهنونه خراب شوي دي، هغه د خپل شرعي نظام په خوند نه پوهېږي، هغه چې دا اوس یو دا دی چې زموږ عزت خوندي دی، د ښځو د بچیانو د زموږ عزت خوندي دی. هر څوک په دې خوشحاله دی چې قال الله او قال رسول وایي، هر څوک په دې خوشحاله دی هغه چې زوی مې قرآن وایي، زوی مې حدیث وایي، زوی مې فقه وایي، زوی مې په شرعي لباس کې دی، زوی مې په اسلامي لباس کې دی. الله جل جلاله دې دا د ټولو فضلو کې محبوب وایي چې الله دغه د کفارو هغه د تسلط هغه څه تاثیرات چې راغلي دي، الله پاک دې دا تاثیرات زموږ د ټولو افغانانو د زړه څخه وساتي، د زړه څخه وباسي. الله پاک دې موږ ته د اتفاق و اتحاد پر دین اسلام و پر قرآن و پر حدیث راکړي، پر غلط و پر ظلم و پر ناروا دې موږ ته د خدای اتفاق نه راکړي. ټولو مسلمانانو ته بیا مبارکي وایي. الله مو د اختر مبارک عید سعید علیکم او موږ ته دعاګانې کوي. په نیکو دعاګانو کې موږ یادوئ. ډېر مجبور یو، ډېر دعاګانو ته ضرورت و، هغه ډېر فقنا باندې یو او ډېر الله جل جلاله د هغه امید هم لرو چې الله پاک موږ ته معافي وکړي. خو ستاسې د دعا په ذریعه، ستاسې د دعا په وجه موږ ته دعاګانې کوي او موږ ته دا دعاګانې کوي چې موږ ته توفیق الله پاک راکړي چې په صحیح طریقه باندې د علم پای ته ورسوو، چې دا زموږ وظیفه ده، موږ ته راسپارل شوې ده. زموږ څخه په ورځ د قیامت پوښتنه کېږي. نو الله پاک مو کامیابه وساته، الله پاک دې درڅخه قبول کړي ټول عبادات طاعت مو بیا مو مبارک شه. موږ ته هغه دعاګانې وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.